نننۍ موضوع لکه څنګه چې تاسو ته دلته ښکاره ده د چاټ جی پی ټي په اړه باندې ده. دیني پوښتنې ترېنه کولی شو او که نشو کولی عامې پوښتنې څنګه دي، نور کومه استفاده ترې کولی شو او کوم سوالونه دي چې باید موږ تاسو ترې ونه کړو. دا مهمه موضوع ده. راځئ له ما سره په دې اړه باندې معلومات ترلاسه کړئ. انشاءالله تاسو ته یو څه ګټور معلومات درکوم. مهمه ده چې موږ تاسو چاټ جی پی ټي په خپل ژوند کې استعمال کړو، ځکه زموږ تاسو ته ډېره ښه لارښوونه کوي او ډېر ستونزې زموږ تاسو حلولی شي. موږ تاسو ته په کمه لحظه کې ډېر ښه معلومات راکولی شي. کولی شو موضوعات ورباندې خلاصه کړو، کولی شو موضوعات ورباندې اوږده کړو، کولی شو د هر څه په اړه باندې ترې پوښتنه وکړو. موږ تاسو ته ډېر ګټور معلومات راکولی شي. خو دومره یقین او باور باید په دې چاټ جی پی ټي ونه کړو چې بس دا هر څه ده، د چې څه وویلې بس هغه 100% صحیح دي. دا بیا صحیح نه ده. زه تاسو یو قصه کوم. مخکې له دې نه چې موضوع ته راشو، یو نفر راغلی و له اطراف نه، ډېر سخت په تشویش کې و. هغه بیچاره د ډیپریشن و دغه د تشویش مرض یې درلوده. بس دی کېناستلی د چاټ جی پی ټي ته او دا بس چټینګ ورسره روان ده او خبرې اخر فکر کوم هغه ته دا معلومات شوی ده چې دا دومره یو حساس او دومره خطرناک مریض ده چې له حد نه وتلی. بالاخره بس ده ته مشوره ورکړې دې نفر ته چې ته بس 3-4 نفره کېنې، په دې کې بس سایکالوجیست وي، سایکاټ به وي، هغه به وي د عقلي و عصبي، هغه به وي ډاکټر، همدارنګه مفتي به وي، په دې کې به روحاني معالج وي. دا ټول به کینی او ته به ورته خبره کوي، په یو ځای کې به ناست دي تر څو ستا دا مشکل حل کړي. بس د ده دا خبره ذهن ته کته شوې ده. نو دی چې هر ځای ته ځي وایي نه 3-4 نفره باید ماته کیني او زما دا مشکل حل کړي. او غمونه، سوچونه، تشویشونه هر وخت کې ورسره خبرې، ځکه په خبرو خو یا د معلوماتو په لاسته راوړلو خو د چا مشکل نه حلېږي کنه، تر څو چې ته عملي جامه ورنه کې، په هغه معلوماتو عمل ونه کې، کومه لارښوونه درته کوي په هغه عمل ونه کې، هېڅ ګټه تا ته نه رسوي، فقط معلومات. نو دا نفر سره زه لاړم، تر چې ما وکتل څومره جدي مشکل لري کنه، زه ورسره لاړم، کوشش هم ورسره وکړ، خلکو ته مې بوته، ډاکټرانو ته، بل څه. نو په آخر کې ما ته ویل چې نه دا خلک زما یو هم نه علاج نشي کولی، تر څو چې دا ټول خلک نه یې کېناستلي او ما ته د حل لاره نه یې راښودلي کنه، دا خلک زما علاج نشي کولی. بس زه پوه شوم چې ده سره هسې وخت ضایع کول دي اوس، ځکه چې هر څومره خبرې ورته وکړي دی خبره نه مني. نو تر دې اندازې موږ تاسو باید په دې باندې باور او یقین ونه کړو او نه هم ایمان ورباندې راوړو چې څه ده وویلې بس صحیح ده، ځکه دا خو مسلمانانو نه ده جوړ کړی. عمومي معلومات صحیح ده چې ته ترنه ترلاسه کړه، ډېره ښه خبره ده. عامې پوښتنې ترېنه وکړه تر څو ستا ژوند بهتره سي. که کوم مشکل سره مخامخ یې ورته ورنه مشوره وغواړه. که چېرته کوم تجارت لري، کاروبار لري، بزنس لري، ډېره ښه خبره ده. د هغه په اړه باندې معلومات ترېنه وغواړه تر څو ورځ تر بلې ته ښه شي، انشاءالله پرمختګ وکړي. خو دغه ده چې کومې د طب په اړه معلومات دي، انسان جسم پورې تعلق لري، همدارنګه دینی معلومات دي، په دې کې زښته ډېره مهمه ده چې موږ تاسو احتیاط وکړو. صحیح شوه. دې نفر ته چې کوم ما تاسو ته قصه وکړه کنه، ده ته ښه نفر پیدا شوی، تر هغه بهتره نفر بل نه و. بهترین انسان زما په نظر ورته پیدا شوی، هم روحاني معالج هم طبي معالج. خو متاسفاً ده ورباندې باور او یقین نه کوه، ځکه ده ته ده چې څه ویلي و کنه بس هماغه یې په ذهن کې کلک نیولي و. دا ښه کار نه ده. صحیح ده چې معلومات ورسره دي زښته ډېر، خو د دې معنا دا نه شوه چې څه ده وویلې بس هماغه صحیح ده. دیني پوښتنې کله ناکله زه ترېنه وکړم پوښتنې، نو تاسو یقین وکړئ داسې یو ګډ وډ معلومات راکړي چې سړی ورته حیران. زه بیرته ورته ولیکم چې نه دا معلومات خو تا غلط راکړ، بیا وایي او بس متوجه شي چې بښنه غواړم چې ناسم معلومات مې تا ته درکړي و، بلکل دا څه چې ته وایې دغه صحیح دي. نو زښته ډېر اشتباهات کوي دیني موضوعاتو کې، دغه رقم په دې نورو موضوعاتو کې هم زښته ډېر اشتباهات کوي. هغه صحیح نه چې د مثلا د انسان صحت پورې تعلق لري، دا خو څه وړه خبره نه ده کنه چې ته هلته ورته ولیکې چې دې مرض لپاره کومه ګولۍ وخورم، هغه درته ووایي ته ډل سمدستي لاړ شي ګولۍ واخلي، یا عادي خپل مشکل ورته ووایي بس ورشي ډایرکټ دواګانې شروع کړي او اپریشنونه شروع کړي. دا خو ډېره خطرناکې او حساسې خبرې دي، دې ته باید متوجه شي. ډاکټران بیا د څه لپاره دي؟ پوهې ډاکټرانو ته باید ته لاړ شي، له هغوی نه معلومات وغواړې، هغه ستا باید صحیح عملاً په خپلو سترګو او وګوري، تا هلته ټیسټونه وکړي، بیا له هغه نه وروسته درته دوا ولیکي، نو بیا به ته څه ناڅه مطمئنې. خو طبي معلومات له دې نه معلومات حاصلول یا د ماشومانو په اړه باندې معلومات او بیا په هغه باندې عمل کول، دا ګورئ ډېره
حساسه موضوع ده. په دې کې زښته ډېر احتیاط ته ضرورت ده. د دې ټولو نه زیات چې باید موږ تاسو احتیاط ورسره وکړو هغه دغه دیني موضوعات دي. صحیح ده ته ابتدایي معلومات له ده نه ترلاسه کولی شي، خو دا په یاد ولره چې همیشه لپاره د ده معلومات ګوره دقیق نه وي، ځکه خو یې لاندې ورسره لیکلي هم دي که نه، په وړکیو کلماتو کې لاندې وګورئ وایي دی امکان لري چې دی اشتباهات وکړي او خطا شي. نو تاسو داسې مه کوئ چې دا څه درته ویلي دیني یو موضوع په اړه باندې د یو فتوا په اړه باندې تا ترېنه معلومات د څه درته ویلي بس سمدستي پرې عمل وکړي. دلته خو د دنیا خبرې ورکړل شوي دي، ټوله ویکیپیډیا د لوستلې ده، د هر مذهب معلومات دلته ورکړل شوي دي. صحیح شوه؟ نو دی څنګه هغه تا تحلیل کړي، څنګه تا ته معلومات درکړي، کیدای شي د بل مذهب په اړه معلومات درکړي، کیدای شي غلط فکر درکړي، کیدای شي ناسم تصور درکړي. قرآن کریم آیتونه تر اوسه پورې د قرآن کریم صحیح آیت دی نشي لیکلی، یو ټیکس ځکه د خو عمومي معلومات ورکړل شوي، یو له دې نه راوخلي، یو له دې نه اصلا هغه د قرآن کریم آیات نه وي، تا ته وایي قرآن کې دا خبره راغلی، تا ته څه معلومات بیا کېږي. نو ډېر احتیاط پکار ده په دیني موضوعاتو کې. صحیح ده که چېرته ته کوم موضوعات وي، کومې خبرې وي، ته غواړې چې عمومي معلومات انفارمیشن چې ورته وایي هغه لاسته راوړې، پروا نه کړي، لاسته یې راوړه، پوښتنې ترېنه وکړه، خو دقت ضروري ده، تحقیق ضروري ده، له پوی انسان نه تحقیق کول ضروری دي. کله ناکله داسې یو موضوع زه ورته ولیږم چې اصلا دی ورباندې حق حیراني، بیا وایي چې ته له یو معتبر مفتي یا شرعي عالم څخه مشوره واخله او د هغه نظر پکې واخله، ځکه دا ټول معلومات چې دلته ورکړل شوي دی فقط راجمول کوي که نه، سړی چې راجموي نو دی اکثره وخت صحیح هم وي او ډېر وخت داسې هم کیدای شي چې دی خطا شي. نو مهمه ده چې موږ تاسو کله فتوا غواړو یا غواړو چې په یو څه باندې عمل وکړو، صحیح ده، یا هغه د دین په سترګه ورته وګورو او اهمیت ورته ورکو، ډیره مهمه ده، ډیره ضروری ده چې باید موږ تاسو دا کوم معلومات چې له دې نه ترلاسه کوو هغه باید له یو پوی انسان نه څنګه کو تایید کو او دقت باید پکې وکړو، له هغه ته ووایو چې دغه معلومات دغه رقم صحیح دي او که صحیح نه دي. نو که چېرته یو معتبر عالم، یو معتبر دعوتګر، یو متخصص، یو مفتی هغه تا ته دا خبرې تایید کړي او ویل چې صحیح ده، بس بیا عمل ورباندې کولی شي. خو هر وخت دې ته کېناستل او هره موضوع کې د دې نه پوښتنې کول او علما پرېښودل، مفتیان پرېښودل، دیني چې کوم کتابونه دي هغوی ته شا کول، دیني چې کوم معتبر ویب سایټونه دي په دنیا کې هغه پرېښودل، دا نامناسب کار ده، دا ناسم کار ده، دا انسان خطا کوي او غلطوي. چاټ جی پي ټي نه موږ تاسو انګلیسي ډېره ښه زده کولی شو. که تاسو غواړئ چې انګلیسي زده کوئ، خبرې ورسره کوئ یا پښتو کې شی ورته لیکئ، هغه ته ووایئ ته ماته بېرته په انګلیسي کې جواب راکوه، ډېر ښه جوابونه به درکوي. نو انګلیسي به ورسره ښه شي، اسانه ورته ووایه، اول کې په پښتو کې ورته ولیکئ چې زه اصلا انګلیسي مې زښته ډېره په هغه ټیټ لیول کې زده ده، ډېر کمزوری یم، ډېر ضعیف یم پکې، اسانه جوابونه ماته راکوه، لنډ امق رقم جوابونه درکوي. نو انګلیسي کې ورسره خبرې کوئ، یو شی ورته لیکه په انګلیسي کې، صحیح شو، بیرته به جوابونه درکوي. انشاءالله تا انګلیسي به په ډېر کم وخت کې ډېره ښه شي. همدارنګه د ژباړې په ډګر کې تاسو کولی شئ چې له دې نه زښته ډېره استفاده وکړئ، ډېره ښه ژباړه کړئ. له ګوګل ټرانسلیټ نه هم تاسو استفاده کولی شئ، همدارنګه له چټ جی پي ټي نه هم استفاده کولی شئ. یو شی ورته ولیږه پښتو کې، ورته انګلیسي ته راته واړوه، انګلیسي کې ورته ولیږه، ورته پښتو کې راته واړوه، عربي کې راته واړوه، اردو کې راته واړوه، فارسي کې. نو په دې سره ستا هغه دماغ نور هم خلاصیږي او ورځ تر بلې ستا استعداد نور هم زیاتیږي او د ژباړې لپاره دا یو بهترینه وسیله ده. وختونه ورځې او ساعتونه په دې کې مه ضایع کوئ، بس مستقیما ترې پوښتنه کوئ. د چې کوم معلومات درکړي تاسو کولی شئ چې ګوګل ته را کاپي کړئ، وایي دا ورډ ته، هلته به کې تاسو بیا ایډیټ کولی شئ، په خپله خوښه یې ایډیټ کولی شئ او په ډېره ښه طریقه باندې تاسو ورته تنظیم ورکولی شئ. بعضې ناپوهه خلک، متاسفانه کم فهمه خلک یا کم علمه خلک، هغه له دې نه ډېر ګډوډ غلط سوالونه کوي، سمدستي د ده ذهن ته غلط شیان راشي، ځکه انسان متاسفانه تربیه صحیح تربیه نه ده. نو غلط پوښتنې یا کنځاوې ورته لیږي یا بد اخلاقي ورسره کوي یا غلطي پوښتنې یا بې معنا شیان وخت ضایع کوي، دا صحیح نه ده. همدارنګه هغه مسایل چې تاسې پورې اړوند لري او ډېر حساس دي، تاسو هر څه له ده سره مه شریکوئ خپل حالت، ځکه دا بیا هم اوس هم د بل چا په واک کې ده. ته چې خپل شخصي رازونه له هغه سره شریکې، فرضاً ورته ووایه چې ما سره دومره پیسې دي، زه پرې څه وکړم، دا خو تا ټول خپل معلومات ورسره شریک کړل او دوی ته معلومات کېږي چې ته څه رقم
ته حالت کې څومره پیسې لري، څنګه فکر دی دا، څنګه ما کوم ځای کې اوسېږي، څه شی کوي چې نه کوي، ټول معلومات یې د سره شریک کړي. نو دا هېرېږي نه له ده نه، ټول معلومات ورسره ثبتېږي. کوشش وکړئ چې دقیق واوسېږئ، خپل شخصي دقیق معلومات له هغه سره مه شریکوئ. لکه الله دې نه کړي کوم وخت کې تا ته یو کوم دسیسه جوړېدلی شي، کوم بد حالت سره مخامخ کېدلی شي د دغه له لاسه. نو د دې په خاطر باندې احتیاط کوئ. ګډوډ پوښتنې، بې معنا سوالونه، بې فایدې سوالونه او ډېر داسې د رازدار سوالونه له هغه نه مه کوئ. محتاط اوسېږئ. الله جل جلاله دې مسلمانانو ته او خصوصا ځوانانو ته توفیق ورکړي چې د دې نه سمه ګټه پورته کړي او په خپل ژوند کې ترې ښه استفاده وکړي. ګډه وډه استفاده ترې ونه کړي، ناسمه استفاده ترې ونه کړي، بلکې ښه استفاده ترې ونه کړي. دا یو بهترین ټول ده، ډیره یو ښه وسیله ده د دې لپاره چې انسان خپل معلومات ورځ تر بلې زیات کړي، خپله پوهه زیاته کړي او د الله جل جلاله شکر وباسي چې الحمدلله موږ په داسې یوه زمانه کې ژوند کوو چې دغسې ښه ښه وسایل دي چې په لنډ وخت کې موږ تاسو ډېر څه لاسته راوړلی شو، په لنډ وخت کې ډېره استفاده کولی شو. ستاسې د آرامه او خوشحاله ژوند په هیله زما دا چینل در سره سبسکرایب کوي او ویډیو لایک کوي، کمنټ هم وکوي د دې لپاره چې انشاءالله ډېرو خلکو ته ورسیږي. ډېره زیاته مننه.